کتاب ته الله رب العزت چې مخاطب دی په مختلفو احکامات سره پر اولنی آیت مبارکه کې ورته یو خبره کړې ده، په دریم کې بله، په دریم کې بله. د یهودیانو او د عیسایانو به همیشه دا کوشش کوو چې د مسلمانانو دعوت چې دی هغه ناکامه کړو. ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چاته دعوت ورکو او هغې به مسلمان شو، اسلام به قبول کو. په د اسلام قبلولو سره به هغه په اسلام باندې دونه مضبوط او ثابت قدم ودرېدو چې دې به لاک کوششونه وکړه هغه به د اسلام نه ناوړېدو، هسې مضبوط به ودرېدو. دې به مختلف سازشونه وکړه، مختلف تکالیف او مشکلاتو کې به هغه مبتلا کو. حضرت بلال رضی الله عنه واقعه تاسو اورېدلې ده، څومره مشکلات، څومره تکالیف به ورکوله، د هغې باوجود به هغه د اسلام نه اوښتو، اسلام به نه پرېښودو. بس یو ځل به چې چا اسلام قبول کو نو واپس اوړېدو او د سره تصور نه و په هغه زمانه کې. او دا خبره کافرانو ته معلومه وه، یهودیانو عیسایانو ته ښه پته وه چې یار دي خو داسې قصه ده چې یو ځل اسلام قبول کړي بس بیا خو واپس اوړي نه. او د دې خو کوشش دا و چې مسلمانان زیات نه شي بلکې ختم شي. نو چې بل څه سره نه کېده نو دوی یو چال جوړ کړو، یو پلانینګ یې جوړ کړو، سازش یې وکړو، یو منصوبه تیاره کړه. منصوبه دا تیاره کړه چې څه کسان یې تیار کړه، ښه هوښیار خلک یې تیار کړه، هغه پړه لیکه طبقه. او هغې ته یې تاسو به داسې کوئ چې سحر به تاسو اعلان وکړئ چې موږ اسلام قبول کړو، مسلمانان شو. او بیا به لاړ شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به هم کښېنئ، د صحابو سره به ناسته پاسته وکړئ، د سهار نه واله د ماښام پورې به د هغې سره په اسلام کې واوسېږئ. او چې کله ماښام شي نو تاسو به بیا اعلان وکړئ چې مونږ خو اسلام قبول کړی و خو دا راته ښه ښکاره نه شو او په دې کې دا د خرابیان دي، دا د مسایل دي، لہذا مونږ واپس د اسلام نه اوړو او خپل کفر ته راځو، خپل عیسایت ته راځو، خپل یهودیت ته راځو. دا خو مونږ ته ښه ښکاره نه شو، مونږ خو دا ګمان کړی چې دا به ډېر ښه مذهبي، لہذا مونږ سهار کې قبول کو، ورځ هم پکې تېره کړه، مونږ د دې هغه اکټیویټیز ولیدله، لہذا خوند یې رانه کو، نو واپس چې دی مونږ کافران شو، واپس عیسایان شو، یهودیان شو. دا منصوبه تیاره کړه. او دا یې ځکه تیاره کړه په دې پسې د دې یعنې د دې سوچ دا و چې په دې سره به هغه مسلمانان چې هغې نوي مسلمانان شوي نو هغې به دا سوچ وکړي چې یاره واقعي څه چل خو دی چې دا دومره هوښیار خلک او پړه لیکه طبقه هغې چې دی سهار کې اسلام قبول کو او ماښام کې واپس ځي د اسلام نه، نو څه چل خو دی، څه چل خو دی. نو دوی به هم چې دی هغه د اسلام نه واپس شي زموږ سره. یو خدا دویم دا کم خلک چې لا غیر مسلمه دي، عیسایت باندې دي یا په یهودیت دي یا مشرکین مکه دي، هغې چې کله دا وګوري چې یاره دونه هوښیار خلک او پړه لیکه طبقه هغه چې دی نو دغه شوه د اسلام قبول کو او اوس واپس اوړي، نو مطلب دا دی چې څه چل خو شته، دا مذهب ټیک نه دی، دا دې کې دا خرابیانې دي، دا مسایل دي پکې، نو لحاظ هغې به دین او اسلام ته نږدې نه راځي. دا یوه منصوبه هغې تیاره کړه، دا سازش یې جوړ کړو. نو د هغې سازش او د هغې منصوبې تذکره الله رب العزت په دې آیت کې کړې ده. نو ظاهره خبره ده کافران او غیر مسلم خو نه غواړي چې اسلام خور شي، هغې خو د اسلام خاتمه غواړي، خو د هغې تدبیرونه او د هغې مکرونه او د هغې چالونه د اسلام خلاف هغې کوي او د روز اول نه کوي او د قیامته پورې به کوي. نو دوی به خپل چالونه او مکرونه کوي او الله فرمایي چې الله خپل چالونه او خپل تدبیر کوي او والله خیر الماکرین، او الله بهترین منصوبه ساز دی، بهترین تدبیر کوونکی ذات دی. الله رب العزت د هغه تمام تدابیر او تمام سازشونه او منصوبې هغه په خاورو کې میلاو کړي او اسلام ته او مسلمانانو ته الله ورسته ورځه ترقي ورکړه. او هغه دین او هغه اسلام چې هغه د عربو بدوارو باندېچیانو خلکو هغه د سینې سره ولګو، هغه الله رب العزت په ټوله دنیا باندې خور کو، په ټوله دنیا باندې الله رب العزت خور کو، د اسلام جنډه لهراو شوه. نو د کافرانو هغه امیدونه چې دي هغه په خاورو کې میلاو شو. په دې آیات کې الله رب العزت د دې تذکره کړې ده.